سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته د آریانا هوایي شرکت کابل اسلام آباد او اسلام آباد کابل پروازونو باره کې معلومات درکوم. د هغې ترڅنګ که ملګرو سره چې د پروازونو بندېدو اندېښنه ده دې باره کې به هم معلومات درکوم، نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. دوستانو آریانا هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د دې نه پس به کابل اسلام آباد ته په هفته کې 4 پروازونه کیږي، کم چې به د یکشنبې، دوشنبې، پنجشنبې او جمعې په ورځ ترسره کیږي او برعکس به د اسلام آباد څخه کابل ته هم ترسره کیږي. د پروازونو کې هر هغه چاته اجازه ورکوي کیږي څوک چې قانوني اسناد ولري د پاکستان، مطلب د پاکستان ویزه ولري او پاسپورټ هم برابر وي. د هغې ترڅنګ هغه پاکستاني اتباع چې دوی د افغانستان ویزه ولري بیا هم کولی شي چې پروازونو کې سفر وکړي. نورې داسې خاص شرایط نشته. یو پی سی آر ټیسټ دی، هغه خو به نن سبا هر یو پرواز لپاره کوي، نو کوم څوک چې کابل څخه اسلام آباد ته پرواز کوي دوی لپاره پی سی آر ټیسټ ضروري دی. د دې ټیکټونو قیمتونه د کابل څخه اسلام آباد ته 280 امریکایي ډالر ټاکل شوي او بیا د اسلام آباد څخه کابل ته 100 امریکایي ډالر ټاکل شوي. او بل دوستانو آریانا هوایي شرکت هڅې روانې کړي دي ترڅو کابل څخه مسکو، ډیلي او استانبول ته چې استانبول ته ځینې پروازونه هم شول، خو دوی هڅې روانې کړي دي چې د غوځایونو ته پروازونه نارمل شروع کړي. نو که چیرې هم دوی دې باره کې بریالي شول، مطلب د غوځایونو ته دوی پروازونه شروع کول پیل کړل، پیل خال خو نشته، خو لکه دوی هڅې روانې کړي دي که نه، نو بیا به انشاءالله زه تاسو خبروم. بل ځینې ملګرو سره چې اندېښنه ده چې متحده عربي اماراتو ته به پروازونه بند شي، نو دوستانو تر اوسه پورې خو داسې هېڅ هم نشته چې یاد پروازونه دې بند شي. ولې نه، ځینې ملکونو باندې متحده عربي اماراتو بندیز لګولی دی، کوم چې د کووید 19 نوی ویریانټ دی اومیکرون. دا وایرس نن سبا په ځینې ملکونو کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي، نو همدې په اساس متحده عربي اماراتو ځینې ملکونو باندې بندیز لګولی دی، خو فلحال افغانستان لپاره کومه ستونزه نشته. که څه نو هغې لپاره تاسو خپل ټایم تعقیبوئ، زه به کوشش کوم چې تاسو په وخت خبر کړم. نو رادیو کې دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوي. ستاسو د دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.